د طالبانو حکومت د خپل مشر له پریکړې وروسته لغمان کې پر یو کس قصاص حکم پلی کړی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. دا د مطلب پوره جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ. او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د طالبانو حکومت لغمان کې د اجمل په نامه یو سړی نن سه شنبه د جون پر 16 د څو قتلونو په جرم قصاص کړی دی. د اسلامي امارت د سترې محکمې خبرپاڼه کې ویل شوي چې یاد کس په دوو بېلابېلو ځایونو کې 15 کسان وژلي دي. پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې دا دویم ځل دی چې د قصاص حکم پلی کیږي. خبرپاڼه زیاتوي پر دغه سړي چې د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکی و، د قصاص حکم د لغمان ولایت د والي دفتر ترڅنګ عیدګاه جومات کې پلی شوی دی او یاد کس ته یې په عامه محضر کې سزا ورکړې ده. لا روښانه نه ده چې دغه کس اعدام شوی دی او کو یا هم په ډزو وژل شوی دی. د خبرپاڼې په ټکو دغه موضوع د اسلامي امارت محاکمو ته له راجع کېدو وروسته د اسلامي امارت د درې ګونو محاکمو ابتدایه مرافعه او تمیز لخوا په ډېر دقت ډول وڅېړل شوه چې د هرې محکمې لخوا پرې د قصاص حکم صادر شو. خبرپاڼه کې راغلی چې یاد حکم د درې ګونو محاکمو وروسته پر تورنکس د قصاص حکم د طالبانو مشر مولوي هبت الله لخوا هم تایید شوی دی او د پلي کېدو امر یې کړی و. اسلامي امارت چارواکي د دغه ډول سزاګانو د پلي کېدو لپاره ګڼ شمېر ځایي خلک ورغواړي، خو خبریالانو ته یې له نږدې د خبري په حقوق اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې په لومړي ځل فراه کې د طالبانو لخوا پر یوه سړي د قصاص حکم جاري شو او په عامه محضر کې په ډزو ویشتل شوی و چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقونو سازمانونو او لیدوزي هیوادونو دا کار یو غیر انساني عمل یاد کړی دی. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په عامه محضر کې د سزا ورکولو په حق د بشري حقونو سازمانونو او لیدوزي هیوادونو نیوکې د اسلام دین ته بې احترامي بللې وي. د اسلامي امارت له دې دویم ځل حکم داسې ښکاري چې په پریکړو کې یې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی او د نړیوالو غبرګونونو یې له پامه غورځولي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل ته د داسې نورو ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره سبسکرایب کړئ.